माशाल्लाह 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 हाजी साहब मुबारक शाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अभी वजह कम हां غم لک خمر خوشاله غم لک خمر خوشاله نموی پکار خوشاله زپخ پللار خوشاله زپخ پللار خوشاله لاخو مو پزړونو دی پروت غم لک خمر خوشاله غم لک خمر خوشاله مونږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو وجشنونو ته جوړ سترګې مو د اوښکو پیالې زړونه مو غمو بابا څنګه یې خیمه موټر راته ولګېدو سمې چې اوبه نه وې نو څه مخکې لګا سمې الله دې کامیاب شي الله دې درجه ورکړي او خدای دې په اخر کې د نصیب وګرځي دا خو ډېر غټ تکلیف و د اوبو چې اوبه نه وي نو صحیح اوبه نه وي او بس دا خو ډېر غټه قرباني وکړه الله پاک دې ولور دې اجر ورکړي موږ خو په دواګانې کوو زموږ به د دوا بس په جومات کې موږ کوو د اوبو خو تکلیف وي او د اوبو دومره غټ دا شتمن خلک دي چې کوم په بار منځ کې اوسېږي او د بچو لوڼې ستاسو سره نیمه بس غټه قرباني الله دې دا دغه دله ورکړي بس دونه غټ دغه یې وکړو زموږ سره اوبه هم د یو ځای بل ځای له راوړي سړی اوبو تکلیف هغه د خویه هغې له به موږ تلو هغې نه به م راوړې دغه ټارټ و هغه رټ هم تاوه اوبو تکلیف راته د یو ځای بل ځای له کله د نه مړه تکلیف و سړیا کله به خویه وران دی او کله خویه به دغه شو بیا به م پکې من لټاوو د اوبو تکلیف راته ډېر خدای پاک کی بس اجر ورکی او ډیر وندو مسلمانان دوا کو وندو مسلمانان دې خدای سره دا غټه قرباني وکړه خدای پاک کی ولر ګرانو کتونکو د تاسو څنګه کته د بابا خوشحالي زمونږ خوشحالي تاسو د وندو مسلمانانو خوشحالي تاسو ګوره بابا وی چې وبو دا لري زمونږ نه راوړي همون ته ډېر زیات تکلیف و دا مرسته شام کړې ده نو کوشش کوي دغه شان زموږ سره یو بل کورم دی د هغې کویې وتی دی خو صرف او صرف د هغې باندې یا هغه پمپ اینډ پمپ یې لګول پکار دي یا مشین موټر پې لګول پکار دي نو موږ له پکار دي چې د خپلو وارثانو پسې د خپلو مړو پسې مرستې وکړو نو د دې مشرانو دا دواګانې چې زموږ پسې انشاءالله موږ په دې دنیا کې رنګ الله دې کامیاب کړي الله دې کامیاب صح ځای کې دې حساب کتاب الله پاک اخو مو پزړونو دی پروت غم لک خمر خوشاله غم لک خمر خوشاله مونږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو د روزګار خوشاله زپخ پللار خوشاله زپخ پللار خوشاله نموی پکار خوشاله زپخ پللار خوشاله زپخ پللار خوشاله لاخو مو پزړونو دی پروت غم لک خمر خوشاله غم لک خمر خوشاله ای پزړګ تورې نړۍ اور بش در پورې نړۍ یو ځل خو وران شي وارادم خورې نړۍ وارادم خورې نړۍ تا مکړې نو دا کنه زموږ دا د نیر دا اوبه خورا کوه د نیر دا اوبه مسکلي د نیر دا هم پړ مخ په به پریوت منګي باندې راټا څومره عمر به دي ډېر جی عمر ته ډېر او غون عمر دي د دې نیر دا اوبه مسکلي اکثریت درونه وسی کویان خو بیا وکړي کته خو وران شي وارادم خو
خوري نړۍ واورا غم خوري نړۍ تا مکړې په دار خوشاله زپخ پللار خوشاله زپخ پللار خوشاله واورا غم خوري نړۍ تا مکړې په غونډو باندې دا نیرو بس کړی دی اوس ان شاء الله خپل بیا ته لګي ها بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله 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 حاجی صاحب مبارک شه ها ماشاءالله ماشاءالله پهلو به وځم ها مونږ یو ماتمونو ته جوړ نه یو وجشنونو ته جوړ سترګې مو د اوښکو پیالې زړونه مو غمونو ته جوړ زړونه مو غمونو ته جوړ نه یو د روزګار خوشحالۍ سرکې بالا کې دغه د کوی افتتاح وکړه او دغه ډیر غریبان خلک دي نو داسې زموږ سره یو بل کور هم دی هغوی هم ډیر عاجز دي کوی شوی دی خو صرف دا موټر چې دی نو یو ته د هینډ پمپ ضرورت دی یا دغه استاد دې باره کې ستاسو څه وایي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ډېر محترم او عزتمند ورونو دا کوم کوی چې موږ اوس تیار کړو سرکې بلا ده فقیر خان لالا کور دی که ډېر ضرورت او تکلیف وته زموږ چې کوم ملګري خصوصا زما په لاس باندې دلته پاکستان کې خدمت وکړو دا درېیم کوی دی انشاءالله کامیاب شو او نور مونږ هغې ته هم دعاګانې کوو هغه ملګري ته هم دعا کوي بیمار دي شوګر دی چې الله هغې ته صحت کامل ورکړي او دا صدقه جاریه الله په خپل دربار قبول او مقبوله کړي او دوی له دې الله د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې دغه اوبو باندې دوی نیک اعمال وکړي او مونږ د نورو د خپلو وروڼو مسلمانانو هم هیله لرو چې بې ځایه اسراف باندې پیسې مه لګوئ اوس هم د یو ملګري کور کې هغې کوی تیار دی صرف موټر هغې ته پکار دی چې موټر پرې ولګي او بل یو عالم دین دی هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث دی او درګاه اسحاقوټ په یوه اداره کې هغه مدرس دی هغه کور جوړ کړی دی غریب په حاله په کور کې کوی ضرورت دی ټولو ملګرو ته درخواست دی چې دغه شیخ صاحب په کور کې هم د کوی د کېناستو څوک هم د ثواب اراده لري الله یې توفیق راکړي موږ تاسو له چې هغه هم وکړو د دغه بل ملګري کور کې صرف موټر پکار دی یا هینډ پمپ یا موټر نو موږ دعاګانې کوو ښاد آباد اوسئ الله یې ستاسو د ټولو صدقې قبولې منظورې کړي د روژه را روانه ده څومره چې وطنوال ملګري دي مسافر ملګري دي د خپل وس په خپل چارپیرچل کې د خپلو غریبانانو د یتیمانو ضرور خیال وساتئ ملګرو دا وه د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره زیږېږم ښه وخت مو تا مکړې په دار خوشاله زپخ پللار خوشاله